عزتمند قرآن کریم کے رب العالمین فرمائی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک اشته د استاسو د پاره په ژوند او په ذات د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې اسوة حسنه، د ژوند د تیرولو یو بهترین نمونه او د ژوند د تیرولو طریقه، یعنی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په سیرت او په صورت کې ستاسو د پاره د ژوند د تیرولو یو بهترین نمونه موجود ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ګورئ او د هغه په شان خپل ژوند تیروئ. لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه، یو بهترین نمونه د تاسو د پاره او یو بهترین ژوند دی ستاسو د پاره. څوک داسې غواړي چې ژوند میم ښکلی تیر کړلی، دنیا کې کامیاب شولې